ټاپکونه نن وایو. یو ډیټا د انفارمیشن دی، نالج دی، سټاتسټیک دی، اپلیکیشنز اف سټات دی، پاپولیشن دی، سمپل دی اف سټاتس هغه تر اخره پورې. اول ډیټا څه شي ده؟ ډیټا څه شي ده؟ و د چی څخه صحیح دی، فرق نه کوي، غلط دی. دا سوال چې څوک در څخه وکړي پروا نه کوي 100% چې تاسو غلط یاست. حتما دا نه چې تاسو به صحیح جواب وایاست. که مو صحیح جواب زه وایم نو بیا مو صنف ته څه کولی چې راتللاست. ډیټا عبارت د معلوماتو څخه ده، یا هغه معلومات چې د هغه څخه موږ تاسې کومه ګټه نه شو اخیستلی، یعنې تنظیم سوي یا ترتیب سوي نه وي. زه ځم د اقتصاد پوهنځي معلومات راخلم، د ژورنالیزم پوهنځي معلومات راخلم، د کمپیوټر ساینس راخلم، د طب پوهنځي، د نورو پوهنځي ده، دا ټول ګډ وډ سره یږدم. دغه دا ګډ وډ چې پراته دي دا ډیټا ده. زه د دې څخه استفاده نه شم کولی تر هغه وخت پورې چې زه تنظیم نه کړم. دې ته ډیټا ویل کېږي. انفارمیشن چې دی، انفارمیشن د هغه معلومات کله چې موږ تاسو تنظیم کو او د هغه څخه یو هدف واخلو، دې ته انفارمیشن ویل کېږي. او نالج په پښتو کې موږ تاسو علم ورته وایو، یا عبارت د علم څخه دی چې موږ تاسو یو شی هم مزده وي او هم یې وکولی شو. مثلا که چیرې زه یو مستري ته موټر ورولمه، مستري دغه علم لري یا دا پوهه لري چې دی د موټر یو ساحه راخلاصه کړي بیرته یې وتړي، فیټینګ پکښې کې وکړي. دې ته نالج یا علم ویل کېږي. صحیح دی؟ نو ډیټا چې ده، ډیټا خام مواد چې هیڅ استفاده نشئ کولی، انفارمیشن پوره معلومات چې موږ تاسې کولی شو چې هغه تنظیم سوي او د هغه څخه استفاده وکولی شو. او نالج چې دی چې هغه معلومات چې موږ تاسې لرو هغه تطبیق کړای شو. اوس مستري چې دی، مستري هم معلومات لري، معلومات داسې معلومات لري چې هغه یې تطبیقولی شي. صحیح دی؟ ورپسې سټاتسټیک څه شی دی؟ سټاتسټیک احصایې ته ویل کېږي. سټاتسټیک د لاتین لغات څخه اخیستل شوی دی، د سټاتسټس څخه. په پخوانیو نظامو کې دا رقم و چې مثلا شاهي نظامونه یا مثلا امپراتوریانې به وي، یو امپراتور به ویل چې څونه اوښان لري، څونه اسان لري، څونه مځکه یې در لاس لاندې ده، څونه عسکر لري، څونه څښت لري، څونه څښت لري. دوی فقط ویله چې مثلا باچا و د کورنیو چارو وزیر و یا بیا د دفاع وزیر و چې ته ورشه زما د عسکرو معلومات ماته راوړه، څو نفره دي، څونه اسان لرم، څونه اوښان لرم، څونه مثلا مساحت زما تر لاس لاندې دی. دا په هغه وخت کې هم دې ته دغه سټاتسټیک موجود و. د سټاتسټیک علم یا سټاتسټیک چې دی اصلا د معلوماتو راټولول، د هغوی تنظیم او ترتیب او د هغوی انالیسیس. انالیسیس څه شی دی؟ څه شی؟ تجزیه کول. دغه معلومات چې پر څو برخو باندې تقسیموي دې ته انالیسیس یا تجزیه ویل کېږي. ورپسې د هغوی ترجمه یې واوه، دغه ریپرزنټیشن و چې یا به مثلا د ګراف په شکل باندې احصایه اول د واره د معلوماتو راټولول چې موږ تاسې غواړو چې معلومات راټول کړو. کله چې معلومات راټول کړله، دغه معلومات مثلا زه ځمه په درایي کې، مثلا زه ګورم د بیکاره خلکو یا د بیکاره ځوانانو تعداد زه راټولوم. دا تعداد چې راټولوم داسې نه کوم چې دا یو بیکاره هغه، دوه بیکاره هغه، درې بیکاره هغه، څلور بیکاره هغه، پنځه بیکاره هغه، شپږ بیکاره. دا معلومات راټولوم، راځم په کور کې ورته کښېنم، دا تنظیموم، په ترتیب باندې یې نوشته کوم. شاید تاسو په 10م، 11م، 12م صنف کې کله چې مو نوټ اخیستی د استاد څخه، حتما به ځینې شاګردان په تاسو کې دا رقم موجود و چې هغوی په کور کې پاکنویسه کتابچه هم درلوده چې د هغه د ریاضي نوټ پرې رسوي و پاکنویسه کتابچې ته. د پاکنویس څخه هدف دا و چې دا په ترتیب او په تنظیم باندې نوشته کوله. نو کله چې دغه معلومات راټول کړو، د دغه معلومات نوشته کول یا بیرته په ترتیب سره لیکل، ورپسې دغه معلومات تجزیه او تحلیل یې د دغه معلومات وړاندې کول یا د ګراف په شکل باندې یا د ټیبل په شکل باندې، او ژباړه. د ژباړې څخه هدف دا دی چې په یو داسې ژبه باندې ژباړل یا په یو داسې ژبه باندې اړول چې هغه کس چې دغه معلومات ته ګوري هغه په وپوهېږي چې هدف ته دې څه شی دی. دې ته سټاتسټیک ویل کېږي. د سټاتسټیکس ضرورتونه یا اپلیکیشنز څه شی دي؟ په کمپیوټر ساینس کې استفاده کېږي. کمپیوټر ساینس کې چې تاسو پوښتنه وکړئ، په کمپیوټر ساینس کې هم سټاتسټیک ورته وایي، په انجینري کې هم ورته وایي،
په اقتصاد کې هم ورته وایي، تعلیم او تربیه کې هم ورته وایي، او تاسې په ژورنالیزم کې هم وایاست. ضرورت څه شته چې تاسو باید سټټسټیک یا احصایه زده کړئ. د دې لپاره چې د دې په ضرورت باندې پوه شئ. ما تاسو ته مخکې مثال ویلی و. ما ویل کله چې موږ تاسو تلویزیون ته کښېنو یا راډیو ته کښېنو، موږ تاسې داسې یو شی اورو چې په پلانکي ځای کې 2% ځوانان بیکاره دي. او یا په پلانکي ځای کې مثلا جنگ وسو 2% خلک یې په جنگ کې د منځه ولاړل. صحیح دی؟ یا په دغه ساحه کې 2 کسان د فقر تر کرښه لاندې دي. دغه د 2 کسان د فقر تر کرښه لاندې دي، 2% خلک بیکاره دي او 2 خلک په جنگ کې مړه شول. دا خپل معلومات دي. او اوس دغه معلومات چې دي، دا معلومات که چیرې تاسو اورېدلي، دا یو ریپورټر یې ورکوي، ژورنالیست یې ورکوي. کله چې ستاسو احصایه نه وي زده، تاسو نشئ کولی چې پر دا رقم باندې یو ریپورټ ترتیب کړئ چې هغه مثلا د هرې نګاه څخه په اصطلاح باندې د قبول وړ وي. داسې راپور نشئ جوړولی. نو په د سټاټسټیک ضرورت په ژورنالیزم کې بیخي ډېر دی، خصوصا بیا چې تاسې څېړنیز راپور جوړوئ. ژورنالیستان یاست که نه؟ څېړنیز ریپورټ مثلا په یو ځای کې یو سړی وژل شوی دی، دغه سړی دا تحقیقي ریپورټ، دغه سړی چې وژل شوی دی ریپورټر پسې ورځي، د دغه سړي ریپورټ داسې برابروي چې دا سړی پر 2 بجې باندې د کور څخه وتلی و، پر 2 بجې باندې بیرته کور ته راغی. کله چې کور ته راغی، د ده سره په کور کې څوک موجود و، د ده د کور په شاوخوا ساحه کې څوک موجود و. دی چې کله مړ سو، پر 2 بجې باندې دی مړ شوی دی، څه رقم باندې مړ شوی دی، دغه ټول تحقیقات دي یا څېړنه ده چې تاسو یې کوئ. صحیح دی؟ په دغه رقم راپور کې تاسو و احصایې ته ډېر ضرورت لرئ چې باید احصایه مو زده وي. صحیح دی؟ نو په دې خاطر باندې موږ تاسې سټاټسټیک په ژورنالیزم کې وایو. دا شیان ما مخکې ټول ویلي دي. ورپسې پاپولیشن عبارت د نفوس څخه دی. په احصایه کې پاپولیشن و هغه نفوس ته ویل کېږي چې موږ تاسې پر هغه باندې څېړنه کوو، یا غواړو چې هغه معلومات راټول کړو. وروسته بیا د هغه د رویې څخه مثلا که چیرې زه دغه یو ښار دغه کړمه په نظر کې ونیسم، مثال دا ښار چې کله زه په نظر کې نیسم، تاسو دا فکر وکړئ چې د دې ښار نوم د مثلا کندهار دی، یوه دا هم کندهار. د دې کندهار په باره کې زه غواړم چې راپور جوړ کړم. اوس په دې کندهار کې کم کسان اوسېږي په دې ساحه کې، دا کسان چې ټول پکې اوسېږي، دغه عبارت د پاپولیشن څخه دی چې زه پر دوی باندې څېړنه کوم. صحیح دی؟ یا مثلا کندهار که چیرې پرېږدو، تاسو فکر وکړئ چې دغه ساحه چې ده، دا ټول کندهار یونیورسټي ده، کندهار یونیورسټي. اوس په کندهار یونیورسټي کې زه راځم، د کندهار یونیورسټي په باره کې د شاګردانو په باره کې غواړم چې یو ریپورټ جوړ کړم یا څېړنه وکړم. کندهار یونیورسټي دغه یونیورسټي دا ټوله ساحه چې نیولې ده. په دې یونیورسټي کې که چیرې شاګرد راځي، محصل، که چیرې استاد راځي، که چیرې اداري کارمند راځي، او که چیرې رئیس راځي، دا ټول په پاپولیشن کې راځي، یا ټول نفوس دی د دغه کندهار یونیورسټي. صحیح دی؟ او د هغه څخه که چیرې مثلا تاسو د افغانستان حساب کړئ، ټول هغه کسان چې هغه د افغانستان په مځکه کې اوسېږي، هغه عبارت د پاپولیشن څخه دی یا د نفوس څخه. صحیح دی؟ نو پاپولیشن په سټاټسټیک کې عبارت د هغه نفوس څخه دی چې موږ تاسو پر هغه باندې څېړنه کوو. صحیح دی؟ ورپسې د پاپولیشن څخه وروسته بله برخه چې ده د سمپل په نامه باندې یادېږي. سمپل موږ تاسو په عادي ژبه باندې په پښتو ژبه کې موږ تاسو نمونه ورته وایو. اوس کله چې زه کندهار پوهنتون په نظر کې نیسم، چې هم زه غواړم چې د کندهار پوهنتون د 4م صنف شاګردان یا د کندهار پوهنتون د اول صنف محصلان، په دې محصلانو کې 100% محصلان چې فارغه سي ماسټري کوي، او 100% محصلان چې فارغه سي هغوی کار کوي. زه غواړم چې دا څېړنه وکړم. مثال اوس کله چې زه غواړم چې دا څېړنه وکړم، راځم کندهار پوهنتون ته. په کندهار پوهنتون کې زما ټارګېټ کوم ځای ما ټاکلی دی؟ کندهار پوهنتون. نو کندهار پوهنتون چې څو، دا زما دپاره یو پاپولیشن شو، ټول نفوس پکښې کې دی. زه بیا په کندهار پوهنتون کې د هر نفر سره نشم درېدلی چې پوښتنه ځینې وکړم، د هر نفر څخه. زه په دغه کندهار پوهنتون کې مثلا ما اول صنف ټاکلی دی. اوس اول صنف د انجینرۍ دا دی، اول صنف د کمپیوټر ساینس دا دی، اول صنف د اقتصاد دا دی، اول صنف د ژورنالیزم دی، اول صنف د طب دی، اول صنف د نورو پوهنځي دی.
ما یوازې اول صنف ټاکلی دی. اوس اول صنف ته که چېرې تاسې متوجه سئ اول صنف هم تقریبا 14 پوهنځي به یې 14 پوهنځي دي 12 پوهنځي 12 پوهنځي ځینې پوهنځي دا رقم دي چې مثلا تعلیم تربیه هغوی اول صنفونه 4-5 صنفه لري. اوس 4-5 صنفه چې کله موجود وي په تعلیم تربیه پوهنځي کې او زه یوازې اول صنف په نظر کې نیسم دغه اول صنف دا زما دپاره ډېرېږي 14 پوهنځي یا 12 پوهنځي 12 صنفه دا شوله یو 4 صنفه هم هغه شوله چې په هر صنف کې ستاسو په صنف کې څو کسه یاست 100 کسه مثلا چې په هر پوهنځي کې یا په هر صنف کې دغه اول صنف کې چې په هر صنف کې 100 کسه یې 1400 کسه کېږي او 1400 کسه تعداد زما دپاره بیخي ډېر دی چې زه 1400 کسه هر نفر څخه زه پوښتنه کوم. نو د دې دپاره زه دغه اول صنف مثلا زما دپاره پاپولیشن سو په دې صنفو کې زه غواړم چې مثلا هر صنف ته چې ورغلم یوازې صنف ته نماینده سره خبرې وکړم. مثال د هغه څخه پوښتنه وکړم دغه د صنف نماینده چې ما وټاکئ دا خو زه د صنفه څخه راباسم او دی یو سمپل سو زما دپاره یو سمپل سو یا راځم په دغه 100 کسو کې د ستاسې په 100 کسو کې زه 10 کسه انتخابوم دغه 10 کسه د دې 100 کسو نمایندګي تقریبا کوي دا زما دپاره یو سمپل سو. نو ستاسو مکمل صنف چې دی دا پاپولیشن دی او هغه 10 کسه چې ما ځینې راجلا کړل چې زه غواړم چې پوښتنه ځینې وکړم دا زما دپاره یو سمپل سو یو نمونه شوله. اوس په تاسو کې څوک داسې کس دی چې هغه د بزګرۍ سره بلد وي ګرد ښار موږ تاسو سره بلد دي افغانان ګرد اکثره بزګران دي او مثال کشمش دې رانیولي دی یو چا څخه اوس کشمش چې دې رانیولي دی د هغه چا څخه چې تا دا کشمش رانیولي دي مثلا 100 ګونۍ دې ځینې رانیولي دي کله چې ته راسې د کشمش وګوره هغه خراب مثلا تور وي ته دا نه کوې چې دا 100 سره ګونۍ بېرته ور په شا کې ورې ورته کښېږدې چې ورته راسې دا وګوره دا داسې خراب یو څه درسره راکړي وړې ورته وایه چې دغه رقم مشکل پکښې کېږي. اوس هغه 100 ګونۍ چې سوله دا 100 ګونۍ کشمش هغه پاپولیشن سو او دا تا چې په لاس کې یو څه واخیستل او بېرته هغه نفر ته وړې دا یو نمونه شوله یا سمپل دی. دا نمونې موږ تاسې په عادي ژوند کې هم ډېره استفاده کوو صحیح دی. ورپسې سمپل کې څوک مشکل لري نشته مشکل. سمپل چې دی سمپل مختلف ډولونه لري چې څه رقم موږ تاسې کولی شو چې سمپل جوړ کړو او څه رقم کولی شو چې سمپل سلیکټ کړو د هغه دپاره زه وروسته راځم. ورپسې بله برخه چې ده د سمپل څخه وروسته ټایپ اف سټاټسټیک دی. ټایپ اف سټاټسټیک څخه یو ډسکریپټیو سټاټسټیک دی او یو انفرنشل سټاټسټیک دی. ډسکریپټیو سټاټسټیک څخه هدف تشریحي سټاټسټیک دی. وایي methods of organizing, summarizing and presenting data in informative way. د معلوماتو تنظیم organize او د هغو لنډیز او presenting یا د هغو وړاندې کول دا عبارت د ډسکریپټیو سټاټسټیک څخه دی یا د تشریحي سټاټسټیک څخه. کله چې موږ تاسې معلومات راټولېدل دي یا کله چې موږ تاسې معلومات سره تنظیموو ورپسې د هغه سمري یا لنډیز راباسو او یا هم د هغه معلومات پریزنټوو. پریزنټ یعنې وړاندې کول. اوس وړاندې کول دا معنا نه لري چې زه راسم دلته تاسو ته ودرېږم خبرې درته وکړم زه درته وایم چې همدا پریزنټیشن دا خلاص شو. د هغه معلومات یا بیا د ګراف په شکل باندې شاید تاسې هغه کرکټ مو لیدلی بیا کرکټ بازي چې تاسو ورته متوجه سئ کله چې دا بازي مثلا یو څوک اوټ سي یو څوک مثلا بل راځي د ټلویزیون پر سکرین باندې یو ګراف راځي دا ګراف چې دی دا د معلومات پریزنټول دی چې دوی تاسو ته د ګراف په شکل باندې درکوي یا د ټیبل په شکل باندې درکوي. ځینو کسانو ته ګراف ډېر اسانه وي او ځینو ګراف د چارټ د شیمه او رسم چې دی او ځینو کسانو ته بیا ټیبل ډېر اسانه دی چې څه رقم دوی استفاده ځینې کولی شي. نو پریزنټینګ ډیټا څخه هدف دغه شی دی چې موږ تاسې معلومات پر دغه شکل باندې یا د ګراف په شکل باندې اړوو او یا هم د ټیبل په شکل باندې اړوو. دغه معلومات چې موږ تاسې راټول کړي دي ورپسې هغه مو ترتیب کړي دي او سمري مو یې راایستلې ده وروسته بیا وړاندې کول دي. ورپسې انفرنشل سټاټسټیک چې دی دا بیا وایي پر سمپل باندې وایي د میتودز used to determine something about a population on the basis of a sample. Inferential statistics څخه هدف دا دی چې مثلا دا ستاسو په صنف کې زه رالم پوښتنه مې وکړل چې ستاسو په صنف کې چې تاسو فارغه سئ څو کسه څو فیصده کار کوي او څو فیصده مثلا دغه کوي
ماسټري کوي. زه چې کله د صنف څخه د باندې ووځم یو څوک چې زما څخه پوښتنه وکړي زه ورته ویلی شم چې په دې صنف کې 25 کسه ماسټري کوي 25% او 50% یې کار کوي. دغه د 25% چې دوی ماسټري کوي او 50% چې کار کوي دا زه ستاسو څخه د پوښتنو کولو څخه وروسته دا شی زه د باندې ویلی شم. دغسې هوایي نه شم ویلی. اوس که چېرې زه ووځم زه نه شم ویلی تر هغه وخت پورې چې ما ستاسو معلومات نه وي اخیستي. اوس کله چې بیا معلومات واخلئ زه چې د باندې ووځم زه ستاسو پر ټوله صنف باندې بیا دغه ادعا کولی شم چې په دې صنف کې 20% یې ماسټري کوي 80% یې کار کوي یا 20% یې کار کوي 80% یې ماسټري کوي چې پر دغه پاپولیشن باندې زه یو نظر وکوم وروسته یا یو عملیه پر اجرا کوم دغه ته انفرنشل سټاټسټیک ویل کېږي. صحیح دی؟ سټاټسټیک دوې برخې لري یو ډسکریپټیو سټاټسټیک څخه عبارت دی او یو د انفرنشل سټاټسټیک څخه.